بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د جنوري کال 2014 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي چې هغه ډېر مهم دي او په حساب د نړۍ حالات ډېر کړکېچن حالت دغې ته رسېدلي دي. همدارنګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورونه دي او په اخر کې د هغه خويندو ورونو نمونه دي چې په برنامه کې ګډون کړی دی، ښه کومنټس او دی لیکلي دي او په برنامه کې اشتراک کړی دی. بالخصوص د خويندو نمونه اخلم ځکه د تعداد کم دی او د ورونو مننه کوم. په اخر کې د ورسي راځو نړیوالو موضوعاتو ته. څرنګه چې تاسو ته د تیر ورځې په برنامه کې ما ویلي و چې امکانات د دشته دی چې په 40 ساعتو کې دننه امریکا پر ایران باندې برید وکړي او دا خبر د اروپאי ټولنې د خوانه ورکړ شوی و چې د امریکای برید په 40 ساعتو کې ممکنه دی. اما په اخري دقیقه د وخت چې راورسید، یعنی پرون زموږ تاسو د ماسختن او د هغې د سحر وخت، نو ډونالد ټرمپ نتانیاهو ته زنګ وهه، ټلیفون یې وکړ او هغه ته یې ویلې چې نن زموږ دا حمله چې ده دا ممکنه نه ده، دا په زنډېدو ته ولیږي او د ده په حساب هغه شرایط ورته آماده نه دي. په ده هکله نظریات دا وړاندې شول چې نتانیاهو په خپله دا خبره کړې ده چې دا په معنا د ده نه ده چې امریکا به په ایران باندې برید نه کوي، بلکې دا صرف زنډېدلې ده او د زنډېدلو علت دا دی چې د خپل امریکا ځینې هغه حالات دي چې نوي معلوماتو او د دغې په بنسټ باندې دا زنډېدلې ده او دوی خپل په ستراتیژي کې لږ څه بدلون راوړی دی. وال سټریټ ژورنال د امریکې لیکلي دي چې دا حمله په نسبت د دې چې کافي قوا په سیمه کې موجوده نه وه، نو دا په حمله معطله کړلی شوې ده. او ویل شوي دي چې اوس دا د پیټ هاګسټ وزیر د جګړې وزیر یا وزیر دفاع د امریکې دا خبره وکړله چې منګه په جنوب د چین کې د دې یو لویه کښتۍ ده په نامه د SS ابراهام لینکن. دا کښتۍ چې د کې کم از کم 90 جنگي جهازونه دي، 15 هلیکوپټرې دي، 15,000 پوځ دی او همدارنګې نور میزایلونه دا هم پکې شته دی. او دا یوه کښتۍ چې ده د کښتۍ ترڅنګ 15 نورې د محافظتي کښتیګانې چې په خپل ذات کې هغه لوی کښتۍ دي، خو هغه د ترڅنګ یو ځای حرکت کوي. نو په مجموع کې یعنی 15 هغه یو دا 6 کښتیو ته امر شوی دی چې دا د خلیج فارس سیمې ته دی راورسیږي او ویل کېږي چې دا چې کله د چین د جنوبي سویلي ساحې نه حرکت کوي تر څو چې ایران ته رارسیږي یوه اونۍ نیسي. نو د دې معنا دا ده چې دی دا جګړه یو اونۍ معطل کړې ده او دی به د دې لپاره آمادګي نیسي، ځکه دی وایي چې ممکنه ده چې دا جګړه سیمه کې په خپل شکل بدل کړي. او په عین حال کې د دې بل یو دلیل دا کېدی شي چې د روسیې او چین ښکاره توګه باندې امریکې ته دا اخطار ورکړی دی چې که ته په ایران باندې برید وکړې موږ به جنګ کې را داخلیږو او د ایران نه به دفاع کوو. نو په داسې یو حالت کې دا ښکاره خبره ده چې دا جنګ د ساحې نه د خپل حدودو نه وځي. همدارنګې په سیمه کې بغیر له پاکستان نه، جز له پاکستان نه، عربستان سعودي، همدارنګې ترکیې، همدارنګې اسلامي نړۍ او د خاورو ټول دا دغه کړی دی چې د دې برید ګټه سیمې ته نشته دی، ضرر یې ډېر زیات دی، دا د دې نه دی ډډه وکړلی شي. نو په دې اساس باندې فلحال په دغه مقطع کې دغه حمله چې دی 40 ساعتو کې متوقع وه دا زنډېدلې ده او دا به ممکنه ده چې د دې خپل قوت دلته تجدید کړي یا تجدید کړي. په دواړو صورتو کې چې هم تجدید شي او هم تشدید شي، دی به بیا دوباره خپل پلان د عملي دغه کیږي. په همدارنګې د ترکیې وزیر د خارجه یعنی اکان فیدان ویلی دی چې موږ د امریکې د هر نوع برید د ایران په خلاف یو او د په مقابل کې به موږ خپل دریځ نیسو او درېږو به. یعنی دوی دلته د کړي او د پرون مې تاسو ویلو چې 100,000 قوا دوی خپل د سرحد ته رسولې ده، ویلي چې د ایران د دفاع لپاره
چې ما تاسو ویل چې والله عالم د ایران د دفاع لپاره یې کوي یا د امریکې په ګټه به دا لا نه ده معلومه. همدارنګه پاکستان د 10,000 قواو خبرونه دي چې دا به د بلوچستان سرحد ته د ایران ته رسیږي. البته پاکستان هم د اشاره ورکړي چې دا 10,000 قواو د میزایلونو او راکټونو او د تیاری چې د آماده کړي دي دا به د ایران د ملاتړ لپاره، خو زه فکر نه کوم چې دا د ایران د ملاتړ لپاره، دا په آخري وخت کې به د ایران د وهلو لپاره، د تغییر د نظام لپاره، تر څو د امریکې نه کریډټ هم واخلي او د دغه قواو د دې پیسې په میلیارډونو واخلي. نو زما د خپل دا تحلیل دی دا چې په صحنه کې څه کیږي، آیا واقعا د خپل هغه نیتونه بدل شوي دي، ترکیه، د عربستان سعودي، د ایران په متعلق باندې د پاکستان د نظریه بدله شوې ده، دا والله اعلم. ټرمپ هم دا ادعا کړې ده چې د خبرداري په وجه نه ایران د هغه 800 کسانو چې په لاریونونو کې نیولي وو او اعدام حکم پې باندې شوی و د هغه اعدام یې معطل کړی دی. ویلي دي چې دا زما د ګواښ له وجې شوی دی، اوس دا اعدامونه به نه کېږي. همدارنګې پس له هغې نه چې ایران خپل فضایي حدود په نړیوالو پروازونو باندې ممنوع کړل، ویې تړل، په دغه جریانو کې چې دغه تړل 15 ساعتو لپاره وو، په دې 15 ساعتو کې د چین نه ډېرې لویې الوتکې یعنی غولپیکر دا ایران ته راغلي دي او په دې کې خپله د ایراني تیارې هم په نامه د مهان یا میهن دا تیارې چې د چین نه ایران ته راغلي دي او ویل کېږي چې دې کې کافي قوي او دا نظامی تجهیزات یې ده استول شوي دي، خو د هغې جزئیات نه دي ورکړل شوي. همدارنګې د کوریای شمالي د ایران په طرفدارۍ دا دغه کړی دی چې که امریکا پر ایران برید وکړي دی به په امریکا باندې برید کوي او د ټیسټ په دغې توګه باندې 2 بالستیک نوي میزایلونه د جاپان د اوبو ته ور الوزولي دي او ور ارتولي دي او هلته دا په هغې نږدې ساعاتو کې لګېدلي دي چې کومو جزیرو کې د امریکا قواوې دي. تاسو معلومه ده په جاپان کې د امریکا 80,000 قوا ده او هغه هلته په د جاپان سره په جزایرو کې دي. دی همغه جزایرو ته نږدې دغه وار کړی دی او د یو د اخطار په شکل کې کړی دی. همدارنګې بل خبر دا دی چې د سپاهي پاسدارانو مخکنی قمندان یا اوس برحال یو جنرال د ایران د قواو محسن رضایی نن په ترڅ یو لوی پریس کانفرانس کې دا خبره وکړه چې د امریکا ټرمپ وایي چې زمونږ لاس په ماشه دی او زمونږ ګوته په ماشه ده. نو دی ویلي چې ګوته به یې ورماته کو او لاس به یې ورمات کو چې دی په دې ماشې باندې لاس کوي، یعنې په دې ټریګر باندې لاس راکاږي. او زمین کې دا ویلي چې کافي معلومات زمونږ ترلاسه شوي دي، موږ دا کسان چې نیولي دي د دې کسانو کې د کافي معلومات او اقرارونه موږ ته لاس راغلي. یو کس دوی نیولی دی چې هغې اقرار کړی دی چې د 900 میلیونو تومانو په ارزښت سره د په حساب ترهګري عمل په ایران کې انجام کړی دی او د هماغې معلومات په اساس ویل شوي دي چې دغه ترهګري پروګرام په ایران کې دغه ترهګري پروګرام په ایران کې د یو ګاونډي مملکت کې د امریکا، اسرائیل او د اروپایي ټولنې استخباراتو په شمول دا جلسه شوې ده. دا پروګرام هلته جوړ شوی دی او د هر کار لپاره یو قیمت تعیین شوی دی. لکه د یو انسان وژلو لپاره په ایران کې د یو کس د وژلو لپاره 500 میلیونه تومنه قیمت کېښودل شوی دی. د موټرونو ته د اور اچونو باندې 200 میلیونه تومنه قیمت کېښودل شوی دی. د نظامی اډو یا د پولیسو پر اډو باندې قرارګاه باندې یا په دې باندې برید باندې 80 میلیونه تومنه ورکړل شوي دي. د هر مزاحمتي حرکت لپاره، یعنی که چېرته شعار ورکول کېږي، دکان باندې برید کېږي، کس باندې دغه کېږي، حمله کېږي، یا په انټرنیټ کې کوم خبر دغه کېږي، هغې باندې په وړوکي حرکت باندې 15 میلیونه تومنه انعام ایښودل شوی دی. نو په دې رقم سره دوی ویلي دي چې دا په خپله ښیي چې په څومره لویه پیمانه باندې دا کار شوی دی.
بل دا دی چې ایران دا وایي چې دا کسان چې وژل شوي دي او دوی ادعا کوي چې ډېر کسان وژل شوي دي دا کار د دوی خپلو دی وایي چې ډېر کسان په چاقو وهل شوي دي او د ډېر نږدې نه یعنې څنګ تر څنګه وار د چاقو باندې خلک وهل شوي دي او بل دا دی چې کوم یو چې په ډزو وهل شوي دي هغه هم د ډېر نږدې رنج نه په سر باندې وهل شوي دي یعنې داسې لکه څوک چې چا شاته و وار یې کړی دی او اصله یې خپله پټه کړې ده دغه د هوا نه وار راغی ولګېده وایي چې دا کار قصدن داسې شوی دی او 80% د دغه واقعاتو ویلي چې د دغه پلان لاندې شوي دي د لنډ نږدې ډزو او د چاقوګانو په ذریعه باندې د کسانو وژل شوي دي او دا ویل کېږي چې په دې کې دا پلان د سیمې د استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو په اشتراک سره دا کاملا جوړ شوي دي بل ایران دا دغه کړی دی چې ایران ته مسلح کسان چې ډېر راغلي دي او دوی ګرفتاره کړي دي او په هغه باندې د هغوی په حساب لږ زره اعصاب هم خراب دي هغه دا دی چې دا ډېر کسان د کراچۍ نه مسلح شوي دي او ایران ته استول شوي دي یعنی دا کمی کشتیګانې چې د اسرائیل او امریکا کراچۍ ته راغلي اسلحې راوړي کراچۍ ته د کراچۍ نه دوی مسلح شوي دي ټریننګ شوي دي بیا دوی لیږل شوي دي ایران ته او دې باندې ایران دا کړی دی چې دوی به دا معلومات دوی ترلاسه کړي دي د ځواب به دوی پاکستان ته ورکوي خو په عین حال کې وایي چې دوی دا خبرې د پاکستان د حکومت سره یو ځای کړي دي دوی امید لري چې پاکستان به یې د مخه ونیسي چې هغه خپله پلان د ستا د وهلو جوړی نو ستا مخه به څنګه ونیسي یعنې دا توقع کول کاملا یو لویه سیاسي اشتباه ده په همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې اروپایي ټولنې د ګرینلینډ د دفاع لپاره یو څه تعداد قوا نظامي قوا ګرینلینډ ته لیږلي دي او دی ویلي چې دا به د ګرینلینډ د امریکا د احتمالي د برید په مقابل کې د دفاع لپاره به دا قوا هلته وي یعنې دا خپله ظاهروي چې اروپا تیاری نیسي د امریکا د ممکنه حملې د ګرینلینډ باندې نو دوی خپل قوا هلته ورولېږله او دا خبره هم څنګ کې کړې ده چې دا یوازې د ډنمارک مسله نه ده چې ډنمارک د دې اروپایي ټولنې غړی دی د ناتو غړی دی او د دفاع په موږ ده بلکې چون دا د ناتو مسله ده او د ټول اروپا مسله ده او د ګرینلینډ دفاع په موږ باندې واجبه ده نو موږ دا قوا لیږلې ده او موږ به په هر قیمت د ګرینلینډ او د اروپا د هرې بلې خاورې نه به دفاع کوو اخري خبر د نړیوالو دا دی چې اسرائیل پر لبنان او پر سوریه باندې بریدونه کړي دي په لبنان کې هم ملکی وګړي وژلي دي او د سوریې په جنوبي ساحه کې هم ملکی وګړي وژلي دي او ډېر زیات ورانه کړي دي کورونه دی تخریب کړي دي نو په دې رنګ بادار لګیا دی دغه ته دا خبره هم ډیره دی لازمی ده چې اسرائیل دا خبره کړې ده چې په خپل دی اگر چې دا خبره دی په حساب د نړیوالو دغه نه دی په حساب راپور په اساس دی چې ویل کېږي چې اسرائیل هغه آمادګي او تیاری لپاره د جنگ نه لري چې کوم یو توقع کېږي او که چیرته دلته برید په ایران وشي او ایران په دې برید وکړي اسرائیل په مقابل کې نشي ودرېدلی اسرائیل په دې تمه دی چې دغه جنگ به مکمل امریکا خپل په اوږه اخلي نو په دې رقم سره باید د اسرائیل دفاع کېږي که چیرته دغه برید په ایران باندې وشي او ایران برید په اسرائیل باندې وکړي اسرائیل بچ نه پاتې کېږي دا خبره ډېره مهمه ده چې دا باید دلته تذکر شي راځم جهادي عملیاتو ته په پاکستان یعنی ډیورند اغاړي یو په بلوچستان کې په خاران سیمه کې برید شوی دی او د پوز ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی کسان وژل شوي دي ویل کېږي چې د خاران د ښار امنیت او دا د ازادي غوښتونکو لاس ته ولوېدلی دی خو تاسو معلومه ده چې دا ډیر زیات دوام نه کوي ځکه چې هلته بیا فضایي حملې کېږي جازونه ځي او هلیکوپټر ځي او دی بیا هلته برید کوي نو مدا خپل هغه دغه ښودلی دی فشار یې راوړی دی پوځ ته یې هلته ضربه رسولې ده او بیا د سیمې نه به بېرته ووتي 15 د جنوري 2018 په خیبر پښتونخوا کې چې کوم عملیات شوي دي په شمالي وزیرستان کې د میرعلي ولسوالۍ د ایدک په سیمه کې د پوځ پر پوستې باندې برید شوی دی مالي او ځاني تلفات ور اوښتي دي وزیرستان شمالي
د میرعلي ولسوالۍ د خوشحالۍ په سیمه کې په 3 نظامي ګاډو باندې یا موټرونو باندې برید شوی دی. یو موټر تخریب شوی دی، 2 نور د ساحې نه وتي دي او په دې کې مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. په بنو ولایت ولسوالۍ سیټي کې په د کینټ په ساحه کې مجاهدینو د الفاروق AF-70 توغندي ارتولي دي چې په دغه کینټ کې دننه چې دا توغندي لګېدې دي 10 کسه وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. ولایت پېښور د FR پېښور ولسوالۍ اسنخیل چکر میله سیمه کې د آرمي پوسټ باندې برید شوی دی چې متعدد هلاکتونو او د ټپیانو خبر راغلی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست پاټک بازار کې هدفمند برید په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی دی. ولایت کورمه ولسوالۍ سده کلی ټاټانک په کورونو او په مسجد باندې اردو بمبارد کړی دی، مسجد عمران کړی دی او کورونو ته هم صدمه رسولې ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی وبخئ چې مخکې دې نه خدای پاماني وکړمه د هغې خویندو ورونو نه چې ما غوښته تشکري وکړمه، د هغې نومونه اخلم، بیا تاسو سره به زه خدای پاماني وکړم. نن ورځې یعنې د پرون ورځې په برنامه کې چې کوم یو نشره شوې وه، سارا اندرسن، نادیه هاشمي، نرګس اصغري، فوزیه هاشمي، ویدا دورانی، مدینه خور، همدارنګې ثنا امان، فوزیه، فهیمه مستمندی، لیلی، همدارنګې زکیه ابهات، دلته د یو نوم دی داسې درست نه دی لیکل شوی، نه پوهېږم چې غلطې وانخلمه. دغې خویندو ټولو اشتراک کړی دی او د دې د ټولو نه مننه کومه. د دعاګانې لیکلي، کومنټس یې لیکلي دي او هلته یې ګډون کړی دی. ورونو هم بعضې هلته ډېر ښه کومنټس لیکلي دي، بعضې زما په خبرو باندې تبصرې کړي دي او ګډ چې تبصرې هماغه دي چې ما کوم خبرې کړي دي دوی بېرته د خپل د نظر په شکل کې هغه وړاندې کړي. کېدای شي زما بعضې الفاظو دې باندې دوی نه پوه شوي، خپل په ساده الفاظو یې بېرته راته لیکل کړي دي. نو په دې اساس باندې د دې ټولو نه مننه کوم. امید دی چې تاسو همدارنګې ما سره همکار اوسئ او ګډون را سره وکړئ. په همدې هیله چې تاسو هغه نوم چې دلته غلط رانه لیکل شوی هغه د حمیده جان خور نومو چې دغه دی په حساب هغه هم کومنټس کړي دي او هلته خپل نیک نظریات شریک کړي دي. نو د ټولو نه مننه کوم. تاسو ته د لوی پروردګانه په بریالیتوب کامیابي غواړم او ستاسو ملاتړ همکاري همیش زما ته ضرورت دی. تاسو معلومه ده چې پس له هغې نه نوی چینل جوړ شوي و او زما لیدونکي بل چینل ته تلي و، نو د هغې تاثیر زما په چینل باندې تر اوسه پورې دی، ځکه چې هغه دوستان تلي و بېرته خپل چینل ته نه دي راغلي. چې دا ولې نه دي راغلي په دې علت نه پوهېږم، خو هلته زما زړې برنامې لیدلې او دلته روزمره تازه برنامې کوم. هیله ده چې دغه دوستان بېرته راوګرځېږي، بېرته خپل چینل ته او خپل برنامې زموږ سره وګوري او خپل نظریات را سره شریک کړي. ستاسو ټول نظریات او کومنټس مې لیدلي دي، هلته مې تاسو ته خپل چاته مې لیکلو باندې او چاته په قلب او په لایک سره هلته مې ځواب ورکړی دی. هیله ده چې هغه وګورئ. په همدې هیله تاسو لوی پروردګار باندې سپارم. وما علینا الا البلاغ.